د محمود خان پلا د ساعت ټاور د روښنايي فعالولو چارې بشپړې او ورسره ښاري ښکلا رامنځته شوه. د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو او ښاري ښکلا رامنځته کولو په موخه د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو ریاست له لوري د محمود خان پلا د ساعت تاریخي ټاور د څراغونو فعالولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. له دې څراغونو سره به ښاري ښکلا ډېره شي او په پام کې ده دا کار د ښار په نورو برخو کې هم ترسره شي. دغه راز د کابل ښاروالۍ د کلتوري چارو امیر انعام الله اماني وویل چې د ښاري ښکلا په پروګرامونو کې د تاریخي او فرهنګي موډلونو نصبول، نقاشي، د تنویر څراغونو فعالول، د سړک د جدولونو رنګول، د کټارو بیارغونه، د پلو لارو په تیږو فرش، چمن کرل، پلستر او مرمرکاري، د ونو او ګلانو کینول او د ښاري تاریخي ارزښتونو بیارغول شامل دي. ریاست امور کلتوری شهروالۍ کابل به مناسبت فرارسیدن حلول عید اضحی برنامه زیباسازی و تنویرسازی بعض از چهاره‌ها و جاده‌های شهر کابل برآ انداخته و یکی از مسئولیت‌های ریاست امور کلتوری هم به شمار می‌رود. ریاست ما در تلاش است که به ادامه افتتاح از این چهارراهی برج ساعت که ما و شما امروز شاهدش هستیم، اکثر منارها و چهارراهی‌های شهر کابل به ادامه از این زیبا میسازه و تنویر میبخشه. کابل ښاروالۍ په وروستیو څو میاشتو کې د ښار په 11 برخو کې د ښاري ښکلا پروګرامونه پلي کړي دي او دا پروګرام د پراختیا په حال کې دی.